السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې خبرې دوستانو جنرال مبین صاحب په ټیک ټاک کې لایو راغلی دی او د پاکستان داسې چې کم مسافر دي نو هغوی هم ورسره په ټیک ټاک کې لایو راغلی دی. افغانستان چې کم ایمرجنګ کپ ګټلی فینل نو د هغې په باره کې خبرې کوي. نو جنرال مبین صاحب ورسره هم ډېرې ښې خبرې کړې دي پاکستاني مو. تاسو راځئ دا ویډیو وګورئ. مبارک شه کرکټ مو وګټه والا زنده‌باد منې کنه منم کنه او کنه دا زمونږ د لاس کلاړیان دي کنه. تاسو د لاس څنګه دي لکه موږ ټریننګ کړل دي کنه ټول عمر په پاکستان کې په عمر ګل کوچ او راشد لطیفي کوچ و. دا چیرته کوچ د افغانستان د کرکټ ټیم کوچ و کنه. خو افغانستان کې کوچ که پاکستان کې په افغانستان کې صحیح شو. تاسو کوچ وسوته زمونږ کوچ زمونږ پاکستاني مخکې کوم بل څوک نه و مخکې دی نه برټش والا کوچ نه و دی تاسو مخکې برټش والا و بالکل برټش والا بیا د تاسو ټیم نو برټش والا سو. ګوره جنرال صاحب ګوره ما درته خبرې نه غلطه خبره خبره ته واکشه غلطه دی وکړه غول دی ولړل خبره ته واکشه. دا عمرګل چې د مونږ کوچ و انضمام چې د مونږ کوچ و پیسې اخیستلې که مفت یې کوچنګ کوه پیسې اخیستې ښه چې پیسې اخیستلې بس خبره خلاصه شوه. نو بله خبره دا درته وکړمه چې دا څنګه د مونږ کوچ و خپل هلته کرکټ میدان کې دړۍ غول وکړه او مونږ وګټه دا څنګه کیسه وه یاره؟ کوم ځای کې غول وکړه؟ دا ایشیا کپ کې دا پرون بله ورځ دا میچ ستنه وګټه انډیا انډیانو دا خو لبه ده که نه دا خو څوک کله ګټي او څوک بیلي او څوک ګټي. چې لبه ده نو ته ماته څنګه وایې چې موږ په پاکستان کې کرکټ زده کړی. تاسو په پاکستان کې خو 1 کیلو ټماټر روغله په 400 روپۍ دي او دلته خلک څاروو ته اچوي. 1 یونټ بجلی دی تا په پاکستان کې خبرې ته غوږ شه لږ صبر وکړه په 100 روپۍ ده دلته موږ په 2 روپۍ باندې ده. وایه عجیبه خبرې کوي. دغسې وایه چې ټیم دی قهرمانان دي میچ یې وګټه په نره یې وګټه. تا کوچ چېرته وروره ګل هغه کوم وخت چې ته کوچ وې او ما پیسې درکولې هغه کلاړیان ټول لاړه ریټایر شول. اوس مونږ چې غلط اوټې ورکړه کلاړي ته یې ودرېږه میدان نه به راوځې نه. جنرال صاحب ګوره د انډیا نوم مه اخله. ګوره چې موږ یو انډین کوچ لرو په دې دومره فخر مه کوه. یو هندو کوچ لري په دې دومره فخر مه کوه چې موږ یو انډین کوچ لرو. پوه شوې؟ په دالخور باندې فخر وکړمه په دالخور فخر وکړه جنرال صاحب څنګه پې فخر وکړمه څنګه دې فخر وکړه. ته دې کمره خلاصه کړه چې هلته بجلي شته که نه کمره دې خلاصه کړه. زه بار مد کېیم زه پاکستان کې نیم خو ایسي راته لګېدل غلی شه ایسي درته لګېدلی ده ایسي درته